Assalamu alaikum, welcome back to the English Learning Assembly. Today we are going to learn feats and insects vocabulary in English with first two translation. ننمش کورنی حیواناتو حشرات vocabulary په انګلیش کې زده کوي. Let me start. feats کورنی حیوان هر حیوانات چې اکثره د میش په کورنه کې زیات مطلب روزمره لایف کې زیات وي اکثره. For example, cat دا اوس فیټ نه ده. cat معنا سپیشو. بلې دا په انګلیش کې ای cat dog. سپیدا په انګلیش کې ای ډاګو. برډ چې کله تلفظ کوئ په آر کلیر تلفظ کوئ. برډ مرغۍ ته په انګلیش کې ای برډ. فیش کب ته په انګلیش کې ای فیش. اوس موږک ته په انګلیش کې ای ماوس. ټرټل شکاو ته په انګلیش کې ای ټرټل. رابټ سوی ته په انګلیش کې ای رابټ. پیرټ توتی ته په انګلیش کې ای پیرټ. اوس انسیکټ مراسي حشرات. مشي ته په انګلیش کې ای اینټ. لیډي بګ ممۍ ته په انګلیش کې ای لیډي بګ. بټرفلای پتنګ ته په انګلیش کې ای بټرفلای. بي د شاتو مچۍ. بي اوس هغه مچۍ ته ای چې هغه ګیمونه جوړوي هغه مچۍ ته ای بي. ګراس هافر ملخي ته په انګلیش کې ګراس هافر. اوس چې کله دا تلفظ کوئ دا آر پکې کلیر تلفظ کوئ. په برډ کې او په ګراس هافر کې دا آر کلیر تلفظ کوئ. ماسکیټو یس ته په انګلیش کې ماسکیټو. فلای مش ته په انګلیش کې ای فلای. کاکروچ ته په پښتو کې څه ای؟ پلیز رائټ ان د کمنټ سیکشن. فار مور follow us. Thank you.